الله أكبر الله أكبر الله. اے للمانځه غافل مسلمان ورورا او مسلمان خوري. حي على الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من ضيع الصلاة من ضيعها ضيعه الله، ومن حافظ عليها حفظه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قرآن او نبوي احاديث کې أشهد أن لا إله. ترتیب د حقیقت لار مجلي د ټیم لخوا. أشهد أن د قرآن عظیم او نبوي احاديث تلاوت کوونکي د نړۍ مشهور قاریان او مشهور علما. ترجمه او ویونکی د حقیقت لار مجلي چلوونکی شهاب الدین ترخی. حي على الصلاة حي على الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. د لمر له زواله د شپې تر ترږمۍ پورې لمونځ وکړه او سهار قرات هم لوله، ځکه چې د سهار د قرات په لوستلو شاهدي ورکول کیږي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے مومنانو، ستاسو شتمني او ستاسو اولادونه باید تاسې د الله له یاد غافل نه کړي او هر څوک چې دغه کار وکړي همدوی زیانکاران دي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نو تر دوی وروسته داس خلک راغل چې لمونځ پرېښود او د شهوتونو پیروي وکړه، نو دوی به ژر د خپل لار ورکۍ سزا وویني. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بشکه لمونځ منع کوي لمونځ کوونکي له بېحیایي او بدو کارو څخه. یعنی الله تعالی په لمانځه کې داسې تاثیر ایښی دی چې لمونځ کوونکي د ګناهونو او بدو کارو څخه ساتي، لکه د دوا په استعمال سره چې ظاهري مرضونه ختمیږي. کابل تفسیر. همدارنګه لوی خدای جل وعلا شانه فرمایي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشکه هغه کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کوي او قایموي دوی لمونځ او زکات، نو د دوی لره ثواب په نزد رب خپل او نسته هیڅ ډول ویره پر دوی باندې او نه به کیږي دوی هیڅ کله غمجن. یا الله یا الله، هغه کوم کسان چې د فردوس جنت خاوندان دي او په دغه فردوس جنت کې به تل ترتلوي. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
او هغه کسان هم کامیاب شول چې دوی همیشه د لمونځونو خپلو ساتنه کوي چې تل سم ادا کوي سره له ټولو حقوقو همدغه مؤمنان هم دوی دي وارثان هغه وارثان چې په میراث په آخري جنت الفردوس دوی به په دغه جنت الفردوس کې تل پاتې کیدونکي وي ای بخونکي خدایه هغه کوم کسان دي چې په عزت سره به د جنت باغونو ته داخلیږي والذین هم علی صلاتهم یحافظون أولئك في جنات مكرمون هغه کسان چې دوی د خپل مانځه ساتنه کوي دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسیږي یا الله په موږ دې په څلور ساعته کې ټول مونځونه فرض کړي دي فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قائموي تاسې سم ادا کوي سره له ټولو حقوقو لمونځ بېشکه چې لمونځ دی پر مؤمنانو فرض کړل شوی په معلومو وختونو کې منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين په دې خبره ټینګ اوسئ چې د الله لوري ته ورتلونکي یاست او له هغه نه وویریږئ او لمونځ وکړئ او له هغو مشرکانو څخه مه کیږئ ای لویه خدایه هغه کسان چې لمونځ کوي خو په صحیح شان نه کوي او په لمانځه کې غلاوې کوي یعنې سمه رکوع سجده نه کوي او د چت په شان ټونګي وهي یا الله دغه شان خلکو ته ستا څه حکم دی وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون قائموي سم ادا کوي سره له ټول حقوقو تاسې لمونځ او وبېرېږئ تاسې له دغه الله نه او دغه الله همغه ذات دی چې ده ته به ورټول کړی شئ تاسې په ورځ د قیامت کې یا الله لمونځ دغه ستر عبادت چې تا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اوو اسمانونو څخه پورته سدرة المنتهی ته وغوښت او ستا لوی څښتن تعالی خو ورته دغه ستر عبادت یعنې لمونځ ورکړل سو او پر موږ مسلمانانو یعنې د آخري پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پر امتیانو دې فرض کړ یا الله که دغه لمونځ څوک په خپل وخت ترسره کړي څه ګټې ورسیږي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دی او کوي دوی ښه عملونه او قایموي لمونځ په ښه شان او ورکوي دوی زکات ستا دوی لره اجر په نزد رب د دوی او نه ستا هېڅ ډول ویره پر دوی باندې او نه به کېږي دوی هېڅکله غمجن ونصلي المغرب وبعدها العشاء ونختم هو ګرانه مسلمانه اوس هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو مبارک احادیث راخلو چې د لمانځه په اړوند دي بیا د مدینې کوڅې غواړي د بلال اذان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جوان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان د اسلام بنیاد په 50 ستونو باندې ولاړ دی
تر ټولو د مخه د لا اله الا الله شاهدي ادا کول یعنی د دې خبر اقرار کول چې د الله تعالی څخه بغیر بل معبود بل خدای نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او رسول دی د هغه وروسته لمونځ قایمول زکات ادا کول حج کول او روژه نیول دي متفق علیه بلال اذان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جانان ګرځي اصحابان پکې نشته اے هغه څوک چې له لمانځه څخه غافل دی دا حدیث د زړه په غوږ واوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې څه فرمایي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر زموږ او د هغو کفارو په منځ کې اهل لمونځ دی نو چا چې لمونځ ونه کړ نو هغه یقینا چې کافر شو غواړي د بلال اذان ګرځي صحابه پکې نشته په بل ځای کې فرمایي بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة د یو سړي او کفر او شرک ترمنځ فرق د لمونځ پرېښودل دي ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جانان صحابه کرامو هم لمونځ نه کوونکی له دین څخه خارج بولي او دوی ټول په دې سره اتفاق لري حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة هغه چا چې لمونځ پرېښود په اسلام کې ورته هیڅ حصه یعنی برخه نشته لا دين لمن لا صلاة له هر هغه چا چې لمونځ ونه کړ نو ایمان نه لري ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جانان حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه نقل کوي چې نبی علیه السلام او فرمایل أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بها الخطايا تاسو خبر راکړئ که د یو سړي د کور د دروازې ترڅنګ ویاله بهیږي چې په هغه کې دی د ورځې 15 واره غسل کوي آیا د ده پر بدن به څه خیره پاتې شي صحابهو په ځواب کې ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خیره نه پاتې کیږي علیهم السلام ورته وویل دغه حال د 15 لمونځونه دی چې الله تعالی د لمانځه په وجه ګناوې له منځه وړي رواه بخاري ترمذي او مسلم شریف هو کې مسلمانانو ورونو او خویندو جاری اوبه د ګندګۍ او خیرې څخه پاکې وي او چې څومره پاکو اوبو سره انسان غسل وکړي هغومره بدن صفا کیږي دارنګه یې که لمونځ د ټولو حقوقو سره ادا کړي یعنی د واجباتو او سنتو او مستحباتو رعایت یې وکړ نو د ګناهونو څخه به پاک شي دارنګه مضمون په ډېرو احادیثو کې راغلی دي ګرانه وروره او ګرانې خورې لږ ځیر شه خبره وړه نه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله هر هغه چا چې د مازدیګر لمونځ قضا کړ داسې وګڼه چې د دې ټول مال برباد شو هو کله چې د یو لمانځه په ترک کولو ټول اعمال له منځه ځي نو د هغه چا حال به څه وي چې ټول لمونځونه قضا کوي ستنې د حرم لا د هجران سره ایل المانځه څخه فاصله نیونکي خورې او وروره دا بل حدیث چې درته وړاندې کیږي په دې کې درته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د لمونځ لپاره ښه اودس وکړ او په خپل وخت سره دې ادا کړ او غلا دې پکې ونه کړه یعنې ټونګې دې پکې ونه وهلې ټونګې دې پکې ونه کړې سجدې او رکوع دې په اطمینان سره وکړې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی وعده کړی چې د دغه لمونځ کوونکي به ضرور مغفرت کوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح 5 صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عهد عند الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه چې الله تعالی پنځه لمونځونه فرض کړي دي څوک چې دغه لمونځونو لپاره ښه اودس وکړي او په مستحق وخت کې ادا کړي رکوع سجده په اطمینان سره کوي او په خشوع سره ادا کوي نو د الله تعالی وعده ده چې د ده به ضرور مغفرت کوم او څوک چې دا لمونځونه پر خپل وخت سره ادا نه کړي او نه په خشوع سره کوي نو د د مغفرت هیڅ وعده نشته د الله تعالی خوښه ده که مغفرت ورته کوي او که عذاب ورته ورکوي ابو داود
دیدنونو تا اے للمانځه غافل انسانه آیا پوهیږئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه نه کوونکي ته څه خطاب کړی دی فرمایي چې د بې لمانځه حشر به له فرعون چې د خدایي دعوا یې کړې وه حامان چې د فرعون د وزیر نوم دی او ابي بن خلف چې لوی مشرک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مرګ ګواښ کړی و له دغو لویو کفارو سره یې حشر کیږي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف څوک چې لمونځ په پابندۍ سره کوي نو دا لمونځ به د ده لپاره په ورځ د قیامت کې نور وي او د حساب وخت کې به حاجت او دلیل وي او د نجات سبب به یې کیږي او څوک چې د لمانځه خیال نه کوي نو د ده لپاره به په ورځ د قیامت کې نه نور وي او نه به د ده سره هیڅ دلیل وي او نه به ورسره د نجات هیڅ ذریعه وي د حشر به د فرعون هامان او ابي بن خلف سره وي هو د علم خاوندان وایي د فرعون او حامان او ابي سره د قارون ذکر هم کړی ده او دوی څرګندوي چې د بېلماز سړي حشر د دې کسانو سره ذکر راځي چې اکثره په دغه وجه سره په لمانځه کې سستي راځي کوم چې په دغه کسانو کې موجود دي بس که چیرې په لمانځه کې سستي د مال او دولت په وجه وي نو د قارون سره حشر کیږي او که د حکومت او سلطنت په وجه وي نو د فرعون سره به حشر وي او که د وزارت یعنی د نوکرۍ په وجه وي نو د حامان سره به حشر وي او که د تجارت په وجه وي نو د ابي بن خلف سره به حشر وي هر کله چې د بېلماز سړي د دغه کسانو سره حشر وي نو دلته به هم په جهنم کې سخت عذاب وي هو کې مسلمانانو ورونو او خویندو دا خبره ضروري ده چې دغه بېلماز د خپل ایمان په وجه سره بیرته د جهنم څخه خلاصيږي او هغه کافران به همیشه په جهنم کې وي نشتا قرشی جانا غواړم محشر کې وای کله چې د قیامت پر ورځ کافران ستمګاران او بېلمازه الله پاک دوزخ ته دوی داخل کړي نو مسلمانان به ورڅخه پوښتنه کوي عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين څه شي ستاسو لپاره د دوزخ تللو سبب شول دوی به وایي موږ په دنیا کې لمونځ نه کوله او مسکینانو ته مو مرسته نه ورکوله او له مسخره کوونکو سره مو مسخرې کولې او همدارنګه د آخرت ورځ مو دروغ ګڼله ګرانه د دوی اولین جرم دا و چې لمونځ نه کولو ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جانان یا الله هغه کسان چې خپل منځونه په خشوع او خضوع سره نه ادا کوي یو او بل خواته متوجي وي او په دې خبر نه وي چې څو رکعات لمونځ ادا کړ پر ځای د دې چې هغه لمونځ د اجر او ثواب سبب وګرځي د ناقصوالي په وجه دغه لمونځ کوونکی پر مخ په دغه لمانځه سره وشتل کیږي یا الله د هغوی په وړاندې ستا څه فرمان دی فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لویه خرابي ده د هغو کسانو لپاره چې د خپل لمانځه څخه بېخبره وي داسې دي چې ریاکاري کوي اسمان کې ځلان ستوري سپین هلال دې ثنا وایي الله 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 یا الله منافقان هم لمونځ ادا کوي او که منافقان لمونځ ادا کوي د چا لپاره إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا کله چې لمانځه ته ولاړیږي نو ډیر په کاهلۍ سره ولاړیږي یوازې خلکو ته ځان ښکاره کوي چې موږ هم لمونځ کوو او د الله تعالی ذکر نه کوي مګر ډیر کم اذان کې پنځه وخته تور بلال دې ثنا وایي الله الله یا الله هغه کسان چې د لمونځ په ادا کولو کې سستی کوي او په نیک کار کې خفه کیږي د هغوی په وړاندې ستا څه فرمان دی وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى
ولا ينفقون إلا وهم كارهون. او د دوی د خیرات د قبلېدو څخه بله هیڅ شی معنی نه دی بغیر دی چې دوی په الله تعالی سره او د هغه پر رسول سره کافران شوي دي او لمونځ نه کوي مګر په کاهلۍ یعنې په سستۍ سره او په نیک کار کې خرڅ نه کوي مګر په ناخوښۍ سره. الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هغه کسانو ته ګواښ او اختاریه چې لمونځ د اهانت یا مسخرو کولو یا د هغه د وجوب څخه د انکار کولو په خاطر نه کوي نو هغه د امت په اجماع سره کافر او مرتد دي ځکه چې لمونځ د اسلام د مهمو برخو له جملې څخه دی او هر څوک چې هغه خوار او سپک وګڼي په حقیقت کې اسلام او دین سپک ګڼي ان تر دې چې د هغه په زړه کې د ذرې په اندازه هم ایمان وجود نه لري او دا کس د هغه کافرانو له جملې څخه دی چې خدای تعالی په قرآن کریم کې په اړه داسې یادونه کړې ده. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. او کله چې دوی لمانځه ته راوبلل شي نو هغه په ټوک او مسخرو نیسي او په هغه سر خاندي. دا کار د دوی د نه پوهېدن له امله دی ځکه چې دوی عقل نه لري. صفات دي دومره ډېر دي حد نه لري بشمیر دي زمونږ تر عقل تیر دي. صفات دي دومره ډېر دي حد نه. هو کې ګرانو مسلمانانو ورونو او خویندو همدارنګه د هغه کسان له حال نه هم خبرېږو چې په لمانځه باندې ټوکې او مسخرې کوي او دغه لمونځ د خپلې پسماندګۍ نښه بولي. دا هغه کسان دي چې لمونځ د تنبلۍ له کبله نه کوي یا د دنیا په چارو کې زیات بوخت وي او یا هم د خپلو نفساني غوښتنو تابع وي چې په دې باره کې د علماو ترمنځ اختلاف موجود دی چې آیا نوموړی کس کافر دی که فاسق. که چیرې نوموړی شخص فاسق وي نو آیا د هغه وژل روا دي او که ورته تعزیر ورکړل شي. زمون تر عقل تیر دی زمون تر عقل تیر دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای نوموړی شخص فاسق دی او واجب ده چې دومره ووهل شي چې له بدن څخه یې وینې وبهیږي او تر هغه وخته په زندان کې پاتې شي تر څو چې په لمانځه کولو پیل نه وي کړی او د روژې نه نیونکي حکم هم دا دی. امام مالک او امام شافعي وایي نوموړی شخص فاسق دی نه کافر مګر په قمشینه وهل ورته کافي نه دي. که لمونځ نه کولو ته دوام ورکوي نو باید ووژل شي یعنی قتل شي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په خپلو مشهورو روایتو کې وایي چې لمونځ نه کوونکی کافر دی او له دین څخه وتلی دی او بې له وژلو څخه بله سزا نه لري او همدارنګه واجب ده چې ورڅخه د توبې ویستلو غوښتنه وشي. که یې قبوله کړه هغه دې خوښه کړی شي او که یې قبوله نه کړه نو غاړه باید پرې کړی شي. قرآن کریم لمونځ نه کول د کفارو له خصوصیات څخه ګڼلي دي. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. او کله چې دوی ته وویل شي چې رکوع وکړئ نو رکوع نه کوي. الله 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 اسمان کی ځلان ستوري سپین هلال د سنا وایي الله 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 الله. لوی خدای جل وعلا شانو په قرآن عظیم شان کې هغه کسان چې لمونځ نه کوي د قیامت په ورځ هغوی داسې ستایي. هغه ورځ چې ویره خپل اوج ته ورسیږي او کارونه ډیر سختیږي نو له کافرانو څخه غوښتنه کیږي چې سجده وکړي مګر دوی نشي کولای چې دا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی سترګې ښکته وي او ډیر خوار او ذلیل وي. مخکې له دې نه هم په دنیا کې همدغسې او سجدې کولو ته رابلل کېدل مګر دوی سره د دومره طاقته سجده نه کوله. کې پنځه وخته تور بلال د سنا وایي الله 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 الله.
د قرآن کریم له نظره د قیامت په ورځ په سختیو کې هغه وخت خلک د خپل ځان مسؤلیت احساسوي چې له شرک څخه توبه وکړي او خپل لمونځ ادا کړي او زکات ورکړي. الله تبارک وتعالی د مشرکانو او حربي کافرانو په حق فرمایي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. کچیر دوی توبه وکړي لمونځ وکړي او زکات ورکړي نو د دوی لپاره لاره خلاصه کړئ بېشکه چې خدای تعالی زیات رحم کوونکی دی او په بل ځای کې فرمایي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. که دوی له کفر څخه توبه وکړي لمونځ وکړي او زکات ورکړي نو له دوی سره کار مه لرئ او ستاسې دیني ورونه دي موږ خپل آیاتونه د علم د خاوندانو لپاره بیانوو. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. هو کې ګران وروره امام ابن تیمیه د تارک الصلات په حق لوي بې لمانځه ته باید سلام ونه چول شي او همدارنګه د هغه دعوت هم قبول نشي. وای یو پلار خپل لور باید تارک الصلات په نکاح ورنکړي ځکه لمونځ نه کوونکی مسلمان نه ګڼل کیږي او نه ښایي چې له مسلمانې ښځې سره نکاح وکړي او نوموړی شخص نشي کولی چې د خپلو بچیانو او ښځې په تربیه کې امانتکار اوسي. هر ساده هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. هو کې مسلمان وروره او مسلمان خوري د مریض لپاره شریعت څه حکم کوي تر هغه پورې چې اودس کولی شي او په هر اندازه چې توان لري نو لمونځ ادا کړه او مه یې تر کوه په اوبو سره اودس وکړه که د اوبه پیدا نه کړي نو په پاکه خاوره تیمم ووهه په ولاړه سره لمونځ وکړه که په ولاړه یې نشي ادا کولی نو په ناسته یې ادا کړه او که په ناسته یې هم نشي ادا کولی نو په اړخ سره یې ادا کړه او که په اړخ هم نشي کولی نو د سر په اشاره سره دغه ستر عبادت یعنې لمونځ ادا کړه. هم پناستا پملاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. همدارنګه لوی خدای جل وعلا شانه فرمایلی دي فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نو تر کومه حده پورې چې توان لري له الله څخه وویریږي او د هغه فرمان ته غوږ ونیسي او د هغه څخه مطابقت وکړي او د هغه په لار کې نفقه وکړي ستاسې د خپل ځان د خیر لپاره او هغه کسان چې د خپل نفس له بخل او حس څخه وساتل شو نو هم دوی بریالي دي. هر ساده هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. هر مشر په دې هکله مسؤلیت لري. جامعه د دې فریضې په انجامولو کې مسؤلیت لري مخصوصا حاکم چې د خپل رعیت مسؤلیت په غاړه لري او پلار چې د خپلو بچیانو روزنه او مسؤلیت په غاړه لري او همدارنګه میړه چې د خپلې ښځې مسؤلیت ور په غاړه دی چې لوی خدای جل وعلا شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. او خپل اهل ته په لمانځه کولو امر وکړي او د هغوی په باره کې صابر اوسئ موږ له ستاسې څخه د هغوی د روزي غوښتونکي نه یو بلکې موږ تاسو او هغوی ته روزي ورکوو او د نیکو کارونو نتیجه د الله سره ده. همدارنګه لوی خدای جل وعلا شانه بل ځای کې فرمایي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی خپل ځانونه او خپل اولادونه د دوزخ له اور څخه وساتئ له هغه اور څخه چې د هغه خس او خاشاق ډبرې او انسانان دي. هر ساده هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. کله
کله چې میړه له خپلې ښځې او پلار له خپلو زامنو سره نیکه رویه او مینه کوي نو همدوی باید کوشش وکړي چې خپل اهل او عیال د دوزخ له اور څخه وساتي او هغوی ته د لمانځه په کولو چې د اسلام د مبارک دین له مهمو ارکانو څخه ګڼل کیږي توصیه وکړي. الله هم پناستا پملاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. هوکي ګرانو مسلمانانو ورونو د تاریک الصلات د جنازې د لمونځ په اړه د علماو نظریه هغه کسان چې تاریک الصلات فاسق بولي وایي په هغه د جنازې لمونځ وشي او د مسلمانانو په حادثه کې د ښخ شي په داسې حال کې چې د اسلام په حالات کې مړ شوی وي چې په دې صورت کې د حکم خدای تعالی جل وعلا شانه ته معقول او تفویض کیږي. امام احمد او نور هغه کسان چې تاریک الصلات کافر بولي وایي نه د جنازې لمونځ کیږي او نه د مسلمانانو په حادثه کې خخیږي. په دې ځکه یو داسې نقطې ته اشاره کوو چې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه له نظریې سره مطابقت لري او هغه دا چې تاریک الصلات تر هغه وخته کافر نه ګڼل کیږي تر څو چې یو قاضي یا نائب هغه ته د لمانځه کولو دعوت نه ورکړي او نوموړی شخص ورڅخه ډډه کړې نه وي نو ځکه مخکې له دې څخه په هغه باندې د کافر حکم نه کوو او د هغه حکم خدای جل وعلا شانه ته معقول کړي. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه حالات هو ګرانو مسلمانانو ورونو په ډېر روایتو کې دا خبر راغله ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې دومره اوږد لمونځ کوي چې د ډېرې ولاړې څخه به یې پر پښو مبارکو پړسوب پیدا کېده. خلکو به ورته ویل چې یا رسول الله ولې دومره مشقت او تکلیف پر ځان راولي او حال دا دی چې ته خو معصوم یې د مخکې او راتلونکي د ټولو ګناهونو مغفرت درته شوی دی. نبي علیه السلام به ورته فرمایل غواړم چې زه د الله جل وعلا شانه شکرګزاره بنده وګرځم. بخاری شریف. الله هم پناستا پملاستا پتلو وایا وایا الله الله. ګرانه آیا پوهیږئ چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم لوی فکر پیدا شو نو دی به ژر په لمانځه سره مشغول سو. په یو بل حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بلال رضی الله تعالی عنه ته فرمایل یا بلال اقم الصلاه ارحنا بها. اے بلاله پورته شه د اذان په ویلو سره زموږ زړونو ته راحت یعنی سکون راوبخه. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. هوکي ګرانه وروره د دې لپاره چې الله تعالی سره په خبرو کولو سره زړه ته سکون او تسلی ور حاصل کړي. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. نبی علیہ السلام په یو بل مبارک حدیث کې فرمایي زما د سترګو یخوالی په لمانځه کې ایښودل سوی دی. هو څوک چې د لمانځه عادت ولري هغه په دې پوهیږي چې په لمانځه کولو سره کوم راحت حاصلیږي. الله هم پناستا پملاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. ای وروره او ای خوري آیا پوهیږئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر څه وخت له یو قسم خلکو سره جګړه کوي؟ پام وکړه دغه مبارک حدیث ته. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما ته حکم شوی چې تر هغه خلکو سره جنگ او جګړه وکړم تر څو چې هغوی په دې گواهی ورنکړي چې بغیر له الله بل معبود بل خدای نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی په حق رسول دی او المنځ قائم نکړي او زکات ورنکړي. خو کله چې هغوی دا حکمونه ومنل او په دغه اعمالو لاس پورې کړ نو د هغوی وینه د هغوی مال خوندي یعنی محفوظ او مامون شول بغیر د حق د اسلام نه. د زړونو د خبرو حساب به د الله په سیمه وي. متفق علیه. هر ساده هر
وایا وایا الله الله وایا وایا الله. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. کله مو چې اولادونه وکلنې ته ورسېدل هغوی ته په لمانځه کولو سره امر وکړي، او کله چې لس کلنې ته ورسېږي او بیا لمونځ ونه کړي هغوی ووهئ او په همدې سن کې د دوی بسترې هم ورجلا یعنی جدا یې کړئ. بخاري او ابو داود شریف. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. هو کې ګرانو مسلمانانو ورونو او خویندو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې کله ماشومان وکلنۍ ته ورسیږي مور او پلار ته لازمه ده چې هغوی ته د لمانځه امر وکړي، او کله چې لس کلنۍ ته ورسیږي نو که بیا یې لمونځ نه کوو باید تادیبانه ووهل شي. لاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. له ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې وی فرمایل له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې واوریدل چې وی فرمایل: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وكذلك مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. لمونځ مې د ځان او بنده ترمنځ نیم په نیمه ویشلی دی. د بنده لپاره مې هغه څه دي چې ویې وغوښتل. کله چې بنده وایي الحمدلله رب العالمین الله جل وعلا شانه وایي بنده مې وستایلم، او چې کله وایي الرحمن الرحیم الله جل وعلا شانه وایي بنده مې زما ښېګڼې وویلې، او چې کله وایي مالک یوم الدین الله جل وعلا شانه وایي بنده مې زما لوی او لوړوالی وویلو، او یو ځل وویل شي وایي بنده مې هر څه ماته وسپارل، او چې کله وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین الله جل وعلا شانه وایي دا خبره زما او د بنده ترمنځ سره ګډه ده، یعنی ایاک نعبد زما او ایاک نستعین مې د بنده لپاره، او د بنده لپاره مې هغه څه دي چې ویې غوښتل، یعنی د له مانه مرسته وغوښتله نو خامخا به یې مرسته کوم، او چې کله وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله جل وعلا شانه وایي دا مې د بنده لپاره دی، او د بنده لپاره مې هغه څه دي چې ده وغوښتل، یعنی د بېلارو او ورکو لارو نه به یې ژغورم او د نیکانو په لاره به یې روانوم. وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. جبرائیل نازل شو او ما د هغه په امامت له هغه سره لمونځ وکړه، بیا مې ورسره 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 لمونځ وکړه، په ګوتو سره یې 15 لمونځونه حساب کړل. بخاري شریف. وایا وایا الله الله وایا وایا الله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ یمن ته لېږلو، هغه ته داسې وفرمایل: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم،
هغوی دعوت کړه په دې چې شهادت ورکړي چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. پس که هغوی دا دعوت قبول کړ نو بیا یې پوه کړه چې الله تعالی فرض کړي دي پر تاسو په هر شپه او ورځ کې 15 وخت لمونځونه. بیا چې الله دې حکم څخه پیروي وکړه نو بیا یې خبر کړ چې الله تعالی پر تاسو صدقه زکات فرض کړی دی چې د مالدارو څخه به اخیستل کیږي او په فقراو او تنگلاسو خلکو باندې به ویشل کیږي. بخاري شریف. هغه څوک چې له لمانځه څخه د فاصله نیولې آیا پوهیږي چې د قیامت په ورځ به الله تعالی لومړی د څه شي پوښتنه کوي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. د قیامت په ورځ باندې بنده په اعمالو کې د ټول نه مخکې د هغه د لمانځه حساب ترسره شي. که چیرې د هغه د لمانځه حساب صحیح راووتل نو کامیاب شو، نجات او خلاصی وموند. او که چیرې بریالی او کامیاب نشو او لمونځ یې خراب راووت نو نامراد او تاواني شو. که د فرض لمونځونو څخه کم راووتل نو الله تعالی به وفرمایي وګورئ که د په اعمال نامه کې نفلي لمونځونه وي تر څو د نفلي لمونځونو په ذریعه دا کمی پوره کړي. د دې وروسته د پاتې اعمالو حساب او کتاب په همدې شان وي. هو کې قدرمنه او عزتمنه مسلمان وروره، اوس پام وکړه چې نبی علیه السلام د مسجد د لمانځه د فضیلت په اړه څه درته فرمایي. اسمان کې ځلند ستوري سپین هلال د ثنا وایي الله 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 الله. اذان کې پنځه وخته تور بلال د ثنا وایي الله. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفوق صلاة الفذ ب27 درجة، أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد الواحد ب27 درجة. د جماعت المنځ تر هغه لمانځه چې په یوازې ځان سره ادا کیږي 22 درجې زیات ثواب لري. متفق علیه. اسمان کی ځلند ستوري سپین هلال د ثنا وایي الله 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 الله. اذان کی پنځه وخته تور بلال د ثنا وایي الله. هو ګرانه اوریدونکو، د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه په بل حدیث کې دا سره راغلي دي د سړي هغه لمونځ چې په جماعت سره ادا کړي تر هغه لمانځه چې په کور کې وکړي یا په بازار کې به جماعت وکړي 25 درجې زیاتېږي. او خبره دا ده چې کله سړی اودس وکړي او کامل اودس وکړي بیا مسجد ته صرف د لمانځه په اراده سره ولاړ شي، بل اراده د هغه سره شامل نه وي، نو چې کوم قدم اخري د هغه په وجه سره یو نیکی درجه لوړیږي او یو خطای معافيږي. او بیا چې کله لمونځ وکړي او پر هغه ځای باندې ناس وي تر څو چې په اوداس سره ناس وي ملائکه د هغه لپاره د مغفرت او رحمت داسې دعاوې کوي. تقول الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. او تر څو چې سړی د لمانځه په انتظار ناس وي هغه ته د لمانځه ثواب ورکول کیږي. بخاري او مسلم شریف. الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. او اے مسلمان وروره، په بل حدیث کې راغلی دی چې څوک کور کې اودس وکړي او لمانځه ته ولاړ شي هغه داسې دی په ثواب کې لکه څوک چې د کور احرام وتړي او حج ته ولاړ شي. رواه ابو داود شریف. پسترو کمالاتو بدلون کړي د حالاتو د شپږ واړه جهاتو پسترو کمالاتو. اے هغه څوک چې د جمعه د لمانځه څخه نه خبره آیا پوهیږي چې یو لوی عالم محمد بن سامیه چې یو بزرګ عالم او د امام ابو یوسف او امام محمد شاګرد او د 103 کلونو په عمر وفات شو، دی وایي ما به هر ورځ 200 رکعات نفل لمونځ کوم. د زیاتوي چې زما څخه په 40 کلونو کې یو وار تکبیر اوله تیر شوی دی. د په وینا هغه په هغه وخت کې چې زما مور وفات شوی و او زه په هغه کار باندې مشغول وم چې
بن اولا را څخه تیر شو د په خپل وینا کې زیاتوي چې زما څخه یو وار د جماعت المنز پاتې شو نو ما په دې وجه چې د جماعت المنز 50 درجه زیات ثواب لري نو مدال منز 50 واره وکړ ترڅو هغه وزه پوره شي دی وای چې ما یو ځل خوب ولید چې یو سړی راته په خوب کې وای اے محمد 50 زره خو د المنز وکړ مګر د ملائکو امین څه سو د ملائکو د امین مطلب دا دی چې په ډیرو احادیثو کې دا راغلي دي چې هر کله امام د سورته فاتحه ورسره امین وای نو ملائکه هم ورسره امین وای د شا امین چې د ملائکو د امین سره موافق شي نو د مخکې ګناهونه ټول معافيږي په بل حدیث کې راځي چې ملائکه ورته د مغفرت دعا کوي او ورته وایي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه متفق عليه حالاتو بدلون کړی د حالاتو د لوی قدرت څښتنه په شکل دې سناوي الله هو کې ګرانه مسلمان وروره دغه حدیث چې همدا اوس تا ته وړاندې کیږي هغه کسانو ته زیری دی چې په تاریکۍ کې مسجد ته د لمانځه د ادا کولو لپاره ځي حديث سنن الترمذي وغيرها بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة کوم کسان چې په تاریکۍ کې ډیر مسجدو ته ځي هغوی ته زیری ورکړي چې د قیامت په ورځ به کامل نور وي په یو بل حدیث مبارک راځي چې کله تاسو یو شخص ووینئ چې مسجد ته ډیر ځي او راځي د مسجد سره ډیره مینه وي نو تاسو د ایماندارۍ شاهدي ورکوئ تر دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مبارک آیات تلاوت کړ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بشکه چې د الله جماعتونه هغه څوک ودانوي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړوي او لمونځ کوي او زکات ورکوي او له الله پرته له بل چا څخه نه ویریږي نو هیله ده چې دغسې کسان د سمې لارې موندونکي وي رواه ترمذي شریف تور بلال دې سناوي د هغو کسانو لپاره ګواښ او اختار چې اذان اوري او مسجد ته د لمانځه د ادا کولو لپاره نه ځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر رواه مسلم څوک چې اذان واوري او بیل یو عذر لمانځه ته ولاړ نشي نو لمونځ نه قبلېږي صحابه وپوښتنه وکړه یا رسول الله یا رسول الله د عذر څخه د څه مراد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې مرض یا ویروي الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله اے هغه څوک چې شیطان د مسجد لمانځه څخه په غفلت کې اچولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې چې پر امت باندې ډیر شفقت او رحمت لري او پر هغوی باندې یو ادنا تکلیف هم نه دی پرځو خو پر هغو کسانو چې په کورونو کې لمونځونه کوي دومره په غضب دی چې زړه یې غواړي کورونو ته یې اور واچوي او کورونه یې وسوځوي زما زړه غواړي یو څو ځوانانو ته ووایم چې ډیر لرګي سره راټول کړي بیا زه هغو خلکو ته ورشم چې بې له عذره په کورونو کې لمونځ کوي او د هغو کورونه وروسوځوم رواه مسلم شریف لا إله إلا الله اے هغه څوک چې لمونځ ته د شا کړې ده او د دې ستر عبادت څخه په غفلت کې آیا ته له دې څه خبر نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند په وروستیو شیبو کې چې له دې دنیا څخه یې رحلت کوو خپلو امتیانو ته یې په څه خبرو سره زیات ټینګار کوو واوره په دې خبرو یې زیات ټینګار کول الصلاة وما ملكت أيمانكم د لمانځه ادا کول د لمانځه په ادا کولو او له مزدورانو سره د ښې روي خیال ساتئ ابو داود ابن ماجه هر ساده هر دم پوتو اے هغه څوک چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی ځان ګڼي آیا ته په دې خبرې چې نبی علیه السلام د مرض الوفات په وخت کې چې د ډیر درد شدت ورته پیدا شو او څو واره دغه درد له وجې بېهوښه شو خو بیا هم په ډیر مشکل او ستونزې سره یې د اوداسو اوبه طلب کړې او بالاخره یې اودس وکړ له هغه وروسته پر حضرت عباس او بل صحابي رضی الله تعالی عنهما باندې په تکیه کولو سره مسجد ته ولاړ
په داس حال کې چې پښې مبارکې پر ځمکه سمې نشوې لګولی. هو مسجد ته په رسېدو سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امر سره لمونځ ورکړ او نبی علیه السلام هم پکې شریک شو. متفق علیه. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. مایان په دریابو کې مرغان تل په نغمو کې وحشان خپلو. ګرانه دا بل حدیث ته فهم شه چې په دې کې درته څه پیغام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. سبحان الله العظيم. څوک چې څلوېښت ورځې په اخلاص سره داسې لمونځ وکړي چې تکبیر اوله ځینې فوت نشي نو هغه ته 2 براءته حاصلېږي. یو د جهنم د اور څخه نجات پیدا کوي او دوهم د نفاق څخه خلاصون مومي. رواه ترمذی شریف. مایان په دریابو کې مرغان تل په نغمو کې وحشان خپلو ځنګلو کې وحشان خپلو ځنګلو کې. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې ښه اودس وکړي بیا مسجد ته د لمانځه لپاره ولاړ شي هلته چې ورسېږي خلکو لمونځ کړی وي جماعت تېر شوی وي نو الله تعالی دته هم د جماعت د لمانځه ثواب ورکوي او د دې ثواب په وجه د هغو خلکو په ثواب کې هیڅ کمی نه راځي چې په جماعت سره یې لمونځ کړی دی. رواه ابو داود شریف. پتنګ په لمبو سوځي بل مشال دې ثنا وایي الله 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 الله. اسمان کی ځلان ستوري سپین هلال دې ثنا وایي. خوش په حال د هغو کسانو چې مطابق د دغه حدیث خپل منځونه ادا کوي. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. څوک چې د ماسخوتن لمونځ په جماعت سره ادا کړي داسې دی لکه نیمه شپه چې لمونځ وکړ او چا چې د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړ نو داسې دی لکه ټوله شپه چې عبادت وکړي. رواه مسلم شریف. الله 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 الله. اذان کی پنځه وخت واحد او لا یزالی قادری بی مثالی. ای کسبګرو مامورونو او هغه بزګرانو چې په کښت او زراعت او باغونو کې مصروفه یاستئ که 3 یا 2 کسان یاستئ او مسجد درڅخه لرې وي نو یو مخکې شئ او نور ورپسې ودرېږئ او لمونځ په جماعت سره ادا کړئ ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قال عليه الصلاة والسلام ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أبو داود. په کوم کلی یا صحرا کې چې 3 کسان وي او هلته لمونځ په جماعت سره نه کیږي نو پر هغوی باندې شیطان مسلط کیږي. تاسې خامخا په جماعت سره لمونځ کوئ ځکه چې یوازې بیل شوی فصل یې وخوري او د خلکو لیوه شیطان دی. خاوند دستر جلالی واحد او لا یزالی قادری بی مثالی. خاوند دستر جلالی خاوند دستر جلالی. په بل مبارک حدیث کې راځي چې وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. کله چې یو چوپان د غره یا ځنګل په بیخ کې اذان وکړي او لمونځ وکړي نو الله تعالی د دې څخه ډیر راضي کیږي او په تعجب او تفاخر سره ملائکو ته وایي چې وګورئ زما بنده اذان کوي او لمونځ کوي دا ټول زما د ویرې له امله کوي ما و دې بنده ته مغفرت کړی ده او جنت ته داخلوم. مشکات شریف. معصومی فرشتی دلول کمال دی سناوائی الله 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 الله. اے مسلمان اورورا پور د شدا هور وکړه چې نور بخپل منځونه په کور کې نه کوم بلکې په مسجد کې به کوم ځکه چې د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه
یو سړي پوښتنه وکړه چې یو سړی د ورځې ټوله ورځ روژه نیولې وي او ټوله شپه نفلونه وکړي لیکن د جمع لمانځه او جماعت ته نه حاضرېږي د دې څه حکم دی؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل چې دا سړی جهنمي دی. رواه ترمذي شریف. معصومی فرشتي د لوړ کمال دې ثنا وایي الله 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 هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. یا الله هغه نارینه او ښځې چې خپل منځونه په خشوع او خضوع سره ادا کوي یعنی په کاهلۍ تنبلۍ سره نه کوي او خپل منځ ته متوجه وي. یا الله هغوی کوم قسم خلک دي چې په شوق او مینه سره دغه ستر عبادت په ډیره مینه او په ډیر شوق سره ادا کوي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بشکه کامیابی ته ورسېدل هغه مؤمنان چې په خپل مانځ کې خشوع کوونکي. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. یا الله یو شمېر خلک لمونځ کول یو تکلیف بولي. آیا د دوی په وینا دغه ستر عبادت یو تکلیف ګڼل کیدی شي؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بشکه لمونځ تکلیف دی لیکن د هغو کسانو په زړونو کې چې خشوع وي هیڅ تکلیف نه دی. خاشعین هغه کسان دي چې د دوی د یقین دی چې بشکه دوی د خپل رب سره په قیامت کې ملاقات کوونکي دي او د مرګ وروسته د هغه په لوري ګرځېدونکي دي. الله هم په ناسته پملاسته پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. یا الله هغه تجاران چې له خپل منځونو او زکات څخه په غفلت کې دي د هغوی په وړاندې ستا څه حکم دی؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. چې سوداګري او راکړه ورکړه هغوی د الله له یاد نه او د لمانځه له کولو او د زکات له ورکړې څخه نه غافله کوي. هغوی له هغې ورځې ویرېږي چې په هغې کې به د زړونو د اوړېدو او د سترګو د رډو ختلو وار راشي. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. ګرانه که کبیره ګناه در څخه نه وي سوي نو د ښه لمانځه په ادا کولو سره به ستا صغیره ګناهونه داسې در وبښل شي لکه له مور نه چې نوی زېږېدلی وي. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. کوم مسلمانان چې کامل اودس وکړي بیا پر لمانځه باندې په داسې توجه سره ودرېږي چې څه ووایي په هغه خبر وي نو د لمانځه څخه په داسې حال کې فارغېږي چې پر ده به هیڅ ګناه نه وي لکه په هغه ورځ چې دی د مور څخه پیدا سو د ګناه څخه پاک و. الله هم په ناسته پملاسته پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه پر مهال ولي چې د سینې مبارکې څخه یې د ژړا اواز داسې مسلسل راوتلو لکه د ژوندي اواز چې راوځي. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې سړی د لمانځه څخه فارغ شي او د ده لپاره لسمه برخه د ثواب لیکل کیږي دارنګه د بعضو کسانو لپاره نهمه برخه او د بعضو لپاره اتمه او د بعضو لپاره اومه او د بعضو لپاره شپږمه پنځمه څلورمه درېمه او د بعضو لپاره نیمه حصه لیکل کیږي. الله هم په ناسته الله هر ساده هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. خو کې مسلمانانو ورونو په عام ډول د ټولو عبادتونو او په ځانګړي ډول د لمانځه د فرض کېدو او لازمېدو یو لوی لامل همدا کیدای شي او له همدې کبله لمونځ د اسلام له بنسټیزو او له کلمې نه وروسته تر ټولو اړینه او بنسټیزه ستنه ده. لماز بن جبل رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اصل او بنسټ اسلام ده او بنسټیزه ستنه لمونځ او بیا څوک جهاد دی یعنی اسلام په لمانځه ولاړ دی او د اسلام ساتنه په جهاد سره کیږي. هر ساده هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. وای یو لوی صحابي عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه او ورته ویلي جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم. یا رسول الله داسې څوک نشته چې مال مانځه ته راولي یعنی د مسجد مانځه ته نو که په کور کې د لمونځ کولو اجازه راکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه خو کله چې نوموړی بیرته ستون شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا راوغوښت او پوښتنه یې ترې نه وکړه چې آیا د لمانځه لپاره اذان اورئ هغه وویل هو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل نو ځواب ووایه یعنی لمانځه ته راشه. الله هم په ناسته پملاسته پتلو وایا وایا الله الله وایا 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 الله الله وایا وایا الله الله. او دا هم له لمانځه نه غافله مسلمان ورور سره څو خبرې الله هم په ناسته پملاسته پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. پوښتنه مې وکړه څنګه لمونځ نه کوي وی ویل مشغول وم ومې ویل څه مشغولیت تر لمانځه هم مهم په داسې حال کې چې د قیامت په ورځ به لومړی حساب د لمانځه کیږي وی ویل پوهېږې چې د دنیا مشغولیت زیات دی نو څه باید وشي ومې ویل آیا نه پوهېږې چې د اسلام او کفر ترمنځ سرحد لمونځ دی وی ویل مسلماني یوازې په لمانځه کې نه ده مهمه دا ده چې د انسان زړه پاک وي نو زه خو مسلمان ته ضرر نه رسوم لکه خلکو سره ښه سلوک لرم او د ټولو سره خوش اخلاقي کوم ومې ویل دغه شیطاني هیله ده چې ځینې مسلمانانو ته د هغه په وسیله فریب ورکوي تر څو د ګناه مرتکب شي چې د دوی په فکر دوی به ښه کار کړی شیطان ورته دا ښه ښکاره کوي چې یعنې تا ښه کار کړی ده حال دا چې تر لمانځه نو لویه ګناه شته دا سر عبادت ګوره دا د شیطان وسوسې دي چې زموږ ناوړه اعمال راته ښه ښکاره کوي ځکه چې قرآن عظیم شان د شیطان مکارانه اعمالو ته اشاره کړې ده. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء. او هغه وخت یاد کړی چې شیطان د دوی له ګناه ډک کارونه دوی ته ښایسته وښودل وی ویل ډیر خلک شته چې لمونځ کوي خو بیا هم ګناوې کوي ومې ویل نو څوک چې لمونځ کوي هغه به نو ګناه نه کوي معصوم به وي معصوم خو له ګناه څخه یوازې پیغمبران دي خو ته لمونځ کوه او وروسته ناوړه اعمال پرېږده او ښه کارونه شروع کړه او پیل کړه همدغه ته به په ټولنه کې یوه نمونه وي او د ستا ښه اعمال به په ډیرو خلکو ښه تاثیر وغورځوي وی ویل زه خو کلمه د لا اله الا الله وایم او الحمدلله مسلمان ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا اله الا الله د جنت کلی ده او بل دا چې الله جل وعلا شانه غفور او رحیم دی ومې ویل دا چې لا اله الا الله د جنت کلی ده هیڅ شک پکې نشته ولې ته پوهېږې چې علماو په شرح د دې حدیث شریف کې څه ویلي
لا اله الا الله د جنت کلی ده ولې هر کلی دندانې لري چې د هغه په وسیله دروازه خلاصيږي او د جنت د کلی دندانې صالح اعمال دي او لا اله الا الله پرته له اعمالونو څخه په اسلامي تعلیمات کو د بې دندانو کلیګانو په شان ده لکه چې الله جل وعلا شانه په قران عظیم شان کې فرمایي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ای پیغمبر هاو کسانو ته چې پر دې قران کریم ایمان راوړی او د قران حکمونو سره سم کارونه کوي د داسې جنتونو زیره ورکړ شي تر اونو او مانو لاندې ویالي بهيږي. نو ثابت شو چې ایمان او نیک عملونه لازم او ملزم دي. په بل ځای کې لوی خدای جل وعلا شانه فرمایي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او هغه کسان چې مؤمنان او ښه عملونه کړی دي دوی د جنت ملګری دي او دوی به تل په دې جنت کې وي. یو بل ورور چې سخت زحمت کا خو خل منځ بالکل نه کولو ورته مې ویل ورور ته ولې المنځ نه کوي راته ویل لو سم نه کیږي او که څه هم تر ټولو ماته ګران شي المنځ ده ورته مې ویل ورور آیت لدی خبر نه چې څوک په منځ کې سیسته کوي د هغه پر سخت وعید ده او دا خو د منافقانو علامې دي ځکه چې الله جل وعلا شانه دی او کسانو په اړه چې په منځ کې سیسته کوي فرمایي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بشکه منافقان فکر کوي چې دوی الله جل وعلا شانه تیر باز حال دا چې الله جل وعلا شانه دوی ته د تیر استلو سزا ورکوي او کله چې دوی لمانځه تر پاتېږي په سستۍ سره پاتېږي دوی د خلکو په وړاندې ځان خودنه کوي او الله نه یادوي خو لک بیا مورته د لمانځه اهمیت او د لمانځه د پریښودو سخت عذابونه بیان کړل. د دې نه وروسته هغه کس سخت خفه شو وروسته یې راته وویل زه هر کال یوازې په روژه کې لمونځ کوم کله چې روژه ختمه شي زما لمونځ هم ختم شي خو نن ورځ زه له خپل رب سره او تا سره وعده کوم چې د روژې له پیل څخه وروسته به بیا د مرګ تر وروستۍ ورځې پورې لمونځ نه قضا کوم. همغه و چې وروسته بیا د ټولو څخه مخکې همدا کس لمونځ ته پاڅېدلو. ګرانه آیا لمونځ مالیات غواړي چې د پیسو په ورکولو سره درته زحمت دی؟ آیا لمونځ دومره ډیر وخت نیسي چې تا د ژوند له ټولو چارو څخه محروم کړي؟ آیا لمونځ دومره درون عمل دی چې تا سخت ستړی او ذله کړي؟ آیا ته نه پوهیږي چې د حشر په میدان کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت څنګه پیژني؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو د اوداسه اندامونه به ځلیږي. نو څوک چې لمونځ ونه کړي د هغه به څه شی وځلیږي او په څه به وپېژندل شي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي ده؟ نو فکر وکړه چې د کومې ډلې سره به وي. آیا لمونځ کول مباح عمل دی چې ثواب او عذاب ونه لري بلکې لمونځ د مسلمانانو د نجات ذریعه ده او د لمونځ په غفلت سره د سختو عذابونو خبرداری ورکړل شوی ده. هو لمونځ یو الهي منظمه برنامه ده چې په ټاکلو اصول او ټاکلو وختونو سره ترسره کیږي. هیڅ څوک هم د دې برنامې د تغییر توان نه لري. ګرانه لمونځ د ورځې 15 وخت یوازې څو دقیقې وخت نیسي چې بنده د خپل ستر څښتن جل وعلا شانه حضور ته درېږي او د هغه جل وعلا شانه مناجات کوي. نو ګرانه وروره او ګرانه خوري
راځئ نور د دې پر ځای چې شیطان ته تسلیم وو او هغه پر موږ باندې د خپل زړه لوبې وکړي راځئ هو راځئ خپل رب ته تسلیم شو او نور د هغه پوره اطاعت وکړو. ګرانې خورې او ګرانه وروره پام کوه کله داسې فکر او سوچ هم ونه کړې چې زه خو نو ډېر ګناهګار یم نور نه له شرمه د توبې او دعا لاسونه خپل رب جل والا شانه ته نشم پورته کولی پوه شه هو داسې فکر هېڅ کله هم مه کوه لکه یو شمېر خلک چې وایي هسې خو په ګناهونو کې غرق یاستو او هسې خو دوزخ ته تلونکي یاستو راځه نو نور ګناهونه به هم کوو. پام چې هو پام چې د الله تعالی د رحمت د دربار دروازه هر کله د خپل بنده پر مخ پرانیستې ده اوس نو ته خپله د هغه جل والا شانهو د مهربانۍ خبر واوروه چې خپلو ګناهګارو بندګانو ته څه فرمایي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ای پیغمبره هغه بندگانو ته مې ووایو کومو کسانو چې پر خپلو ځانونو تیری او ظلم کړی دی چې تاسو د خپل رب یعنې الله له رحمت څخه مه ناامیده او ناهیلې کیږئ یقینا ستاسې الله ټولې ګناوې بخي هغه خو بخونکی او مهربان. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. هو کې ګرانې خورې او ګرانه وروره د توبې په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا هم واوروه. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. لا ابي حمزه انس بن مالک انصاری رضی الله تعالی عنہ خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د یوه کس نه په یوه دښته یا صحرا کې خپل اوښ ورک شوی وي او هغه پیدا شي نو دغه کس به څومره خوشحالیږي پس الله تعالی د دې نه هم زیات د خپل بنده په توبه ویستلو خوشحالیږي. متفق علیه. ګرانه وروره او ګرانې خورې نور نو ستاسو خوښه ده چې څنګه خپل تصمیمونه نیسئ. خدای جل والا شانهو دې په اخلاص سره د رجوع او توبې کولو توان لومړی ماته او بیا تاسو ته درکړي. آمین یا رب العالمین. هر ساده هر دم پوتو وایا